د اخوان المسلمین په اړه باندې یو خبره دی یادول وړ ده چې د هغه زمانه اخوان المسلمین او د اوس زمانه اخوان المسلمین ډېر فرق کړی او که غواړئ چې ساده او آسان مثال درته ووایم څومره فرق به کړی دغه فرق کړی لکه د موږ او تاسو جهادي پرونی جهادي تنظیمونو چې د نننی وضعیت سره فرق کړی پرون د موږ جهادي تنظیمونو چې په کوم سټیج کې وو په کوم قناعتونو باندې وو پرونی اخوان هم په اماغه ډول قناعتونو باندې وو هم جهاد کاوه هم قتال کاوه هم دعوت کاوه هم د اسلام لپاره پوره وفاداری درلودله هم طاغوت سره جوړ جاړی نه کاوه او نن اخوان مسلمین هم همدومره نم کش کړی لکه د موږ جهادي تنظیمونو شدلته نم کش کو لاړ د بل چا په قطار کې ودرېدل د بل چا لپاره نظام جوړ کړ د بل چا لپاره پوز جوړ کړ د بل چا لپاره ملیشیا او اربکیان جوړ کړ دغه ډول یا د تورته تاثیرات په دوی کې هم راغلي وي همدغه وجه ده چې نن چیرته هم پرته له قسام نه چې په فلسطین کې د نور چې په اسلامي نړۍ کې چیرته جهادي حرکتونه دي اخوان په قطار کې نه دی ولاړ بلکې په مقابل کې د نظامونو سره ولاړ ده کاغه په عراق کې ده کاغه په سومال کې ده کاغه په افغانستان کې ده کاغه هر چیرې ده نو هغه د نظامونو سره ولاړ ده د جهادونو سره نه دی ولاړ خو د یو چا خو ته بخوایو او کمزوري ته به کمزورتیا وي او دعا ورته کوو چې الله دې بیرته سم حالات ته راوګرځي په هغه وخت کې اخوان تر ټولو غوره تنظیم تر ټولو بهتره جهادي او اسلامي تنظیم تر ټولو ښه ملتزم تنظیم نو سیاست قطب راغی او د دوی سره بیعت وکاو د دوی سره او بیا د وخت په تیریدلو باندې دی د ارشاد په کمیټه کې د دوی چې مرکزی کمیټه و پاغي کې دی غړی شو د غړیتوب د وخت نو وروسته د په لیکنو کې هم تغییر راغی که څه هم د دې تغییر سره د دې نه مخکې شروع شوی و ځکه د العداله الاجتماعيه فی الاسلام کتاب لیکلی و که څه هم په هغه باندې د علماو ځینې مؤاخذات شته ور باندې العداله الاجتماعيه فی الاسلام کې هغه ځینې داسې ټکي لیکلي دي چې د علماو په نسبت باندې هغه سم نه دي خو دا چې د استاد سید قطب د هغه زماني کتاب دی چې په هغه وخت کې د خپل التزام نو اعلان کړی د خپل خواني عهد نه براءت نو اعلان کړی نو طبيعي ده چې د شیان به پکې وي ځکه استاد شهید عبدالعظام رحمت الله علیه وای چې استاد سید قطب د ژوند په مرحله کې په ابتدایي مراحلو کې د بيخي د انحراف تر حد پورې رسیدلی و بيخي د انحراف تر حد رسیدلی و خو دا هغه مرحله و چې هغه وخت د اخواني شوی نه و یا د اخوان تنظیم کې داخل شوی نه و کله چې استاد سید قطب په اخوان کې شامل شو د دعوت په شعبه کې شو او د اخوان حرکت هم د سره زور واخیست نور په ځوانانو کې د افکارو نشأت وکاو ځوانان د فکر سره ملګری شو خدا چې استاد سید قطب اخوان تربیه کړی نه و بلکې اخوان ته د تیار جوړ راغلی و لخپل افکار او نظریات سره ورته راغلی و نو د یو پوخ شخص په حیث راغلی و د یو اخواني او نشأت شخص په حیث باندې نه راغلی نو د وخت په تیریدلو باندې د افکارو د نظریاتو او د اخوان د رسمي افکارو او نظریاتو ترمنځ یو څه تباین او بیلتون راغی همدغه وجه ده چې نننی اخوانیان د استاد سید قطب افکار او نظریات خپل منهجي افکار نه ګڼي دا د خپل شخصي نظریات ګڼي وای دا د خپل شخصي نظریات په نصاب او نظام کې شامل نه دي بلکې د چې کله معلم فی التاریخ کتاب ولیک استاد سید قطب معلم فی التاریخ کتاب چې ولیک د معلم فی التاریخ کتاب د اعدام سبب شو دا به ان شاء الله موږ تاسو به ورسته وایو چې د دې کې څه ویلي د اعدامېدو سبب شو شاګردانو ډېر ورته ویل چې استاد ته د کتاب مچا پوه هغه ورته ویل چې نه باید د حق پیغام د خلکو ته ورسیږي اماغه چې کتاب بیا د اعدام سبب شو خدا چې دا کتاب دومره قوي شو او دومره په اسلامي نړۍ کې خپور شو په ځوانانو باندې دومره فکری اثر وکاوه چې د اخوان د طاعت نه یو برخه خلک راوېستل او یا د هغه قناعت متزلزل کړي د اخوان په افکارو باندې نو د کتاب په ځای د دې شوې ته ګټه وکړي دوی ته د تنظیم په هیڅ تاوان وکړي که څنګه اسلام ته ګټه وکړه جهاد ته ګټه وکړه تنظیم ته تاوان وکړه نو هغه چې به استاد حسن حزیبی یو بل کتاب ولیکو د دې کتاب مفاهیم ورکه رد کړل هغه د کتاب نوم د دعات لا قضات شغه به موږ تاسو د جهاد په دی اوایلو جنبه سرفراز ترجمه کړی او په نامه د دعوت او بغاوت تقریبا شپږ وشکاله یا وشکاله مخکې ما کتاب لوستلی او غالبا تر اوسه به را سره وي د دعوت او بغاوت په نامه د استاد حسن حزیبی کتاب هغه کتاب داسې ولیک چې د دې کتاب نه کې خپل براءت اعلان
او اخوانیانو ته او د اخوان د نوې نسل ته دا وفهموله چې دا د تاسې منهجي کتاب نه دی، ځکه دا کتاب تاسې طغیاني کوي، دا کتاب تاسې تصادم ته راوباسي، دا کتاب تاسې مصالح جدوجهد ته راوباسي، او موږ په مصر کې د مصالح جدوجهد طرفدار نه یو، او دا کتاب تاسو کې هغه ډول نظریات پیدا کوي چې موږ یې نه غواړو. نو بیا هغه و چې د دعوت او بغاوت کتاب رامنځته شو، او هغه تقریبا د اخوان د فکری کتابونو د جملې نه یو کتاب وګرځیدل. استاد سید قطب په 15 کاله بند باندې محکوم شو. ځینې قضایا حکومت داسې ورته جوړ کړل چې دای پکې بندي شي، او بیا 15 کاله بند باندې دی محکوم شو، که څه هم په دې منځ کې یو کال دی راخوشي شو، خو د دې صراحت د دې سبب شو چې دی بیرته بیا بندي شي، ځکه د به توریه نه کوله. شاګردانو به ورته ویل چې استاد په ځینې مسایلو کې ته توریه نه کار واخله، د حکومت ته روغ سپینې خبرې مه کوه. هغه ورته ویل چې د توریه نه کار اخیستل او پر رخصت باندې عمل کول دا د اتباع لپاره جواز لري، د قیادت لپاره جواز نه لري، ځکه چې قیادت پر رخصت باندې عمل وکوي، په عزمت عمل ونه کوي، اتباع بیا بیخي په انحراف باندې عمل کوي. کله چې قیادت په عزمت باندې عمل وکوي، نو که اتباع پر رخصت عمل وکوي پروا نه کوي، ځکه قیادت به مستقیم وي. خو که قیادت پر رخصت باندې عمل وکوي، په عزمت باندې عمل ونه کوي، نو اتباع به بیخي په گمراهۍ باندې عمل کوي. وینا زه توریه نه کار نه اخلم، زه سپینې خبرې کوم، پرېږده چې دا دین خلکو ته روغ ورسېږي. استاد سید قطب د فی ظلال القرآن چې 6 جلد تفسیر د بند نه مخکې شروع کړی و، د اخرې خوانه د قرآن کریم اخرې سپارې شروع کړې وې تفسیرولې، او په هغه وخت کې د تکلیفونه او تعذیبونه او مشکلات ابتلاءات دا ډیر نه ولیدلي. نو علما وایي چې څوک د فی ظلال القرآن اخري برخه ګوري، په هغې کې عمر صلابت او قوت او عمر د مقاومت روحیه نشته، لکه په هغه لیکونو کې چې دی په زندان کې پروت و، ځکه هر عمل عکس العمل راپاروي. د مصر حکومت دی په زندان کې واچاو، او په زندان کې د داسې طاقت فرسا مشکلات او تعذیبونو سره مخ شو چې یوازې یو پیښه زه تاسو ته وایم، یو پیښه استاد جابر رزق په نامه باندې یو اخوانی عالم دی، دغه یو کتاب ګوټی دی ما لوستلی، دغه کتاب نوم دی تعذیب آل قطب، د قطب د کورنۍ تعذیب. جابر رزق وایي چې یو ورځ په زندان کې زه، یعنی دی په خپل جابر رزق او استاد سید قطب دواړه د تعذیب کوټې ته راوغوښتو، او بیا یې په څوکیو باندې کېنولو، د تعذیب په څوکیو، او د استاد سید قطب یو 14 کلن یا 14 کلن خورایه یې راووست، او دای د موږ په مخ دروازه بند کړ، او دای د موږ په مخ کې د وهلو لاندې ونیو. وای دا 14 کلن یا 14 کلن ماشوم الک چې د استاد سید قطب خورایه و، دای وواه دومره وواه چې د الک مړ شو، شهید شو، او د دې وهلو سره به وایي چې هر وار به په باندې کاوه، نو د دې غوښي او پوستکي ویني دا په دې دیوالونو باندې پاشل کېدل. داسې بیا چې وای د شهید هم شو، دغه نورسه د جسد ته د وهلو علی لرګي، دا جسد د داسې وواه چې پوستکي او غوښي دای والته اخوا دی خو، او په وینو لړلې اډو کې پاتې شو. او موږ ورته تړلې، ورته ویل چې ته ګوره دا به د حل به ته اعتراف وکوه چې ما د مصر نظام نسکوراوه، او دا کتاب ما د دې لپاره لیکلی معلم فی الطریق چې ما د نظام د نسکورولو لپاره ځوانانو ته روحیه ورکوله. وای دا الکه دلته وواژه دی وژلو لاندې، او بیا او به راوړې څو سطله، او د په دې جسد باندې واچولې، وای سپین اډو کې راووتل، او بیا یو عسکري کمپله راوړه، او د دې الک اډو کې مړو کې په کتاب ورويست، او دغه نورسته موږ هم بیرته بوتلو مغ خپل کوټه قلفیت. نفسیاتی تعذیب یې تر دې حد پورې تیر کړی دا چې د یو رهبر په حیث باندې وو، خلکو ته زندانیانو ته مغلطه روحیه ورکوله، درسونه ورکول ورته. مصر د دې نه تنګ شو، ځکه چې کدی په جسدي لحاظ باندې تصفیه کاوه، نو هم فکر بیرته پاتې کېده. غوښتل چې د سره څه جوړ جاړی وکړي. تقریبا وکاله د خپل خور نه ولید، لاغم د زندان په یو بل برخه کې یا په بل زندان کې و. بیا د مصر حکومت هغه د عفو د فرمان سره ورولېګله، خو د یو مشروط فرمان سره چې ته ورشه ورورته دی وایا چې ته بس یوازې دومره وایا چې زه بخنه غواړم، زه پښیمانه یم، چې څه مې کړي په دې پښیمانه یم. هغه خور راغله ورته فرمان وړاندې کړ چې دا فرمان او دا لیکنه د غوښتنه د تانه د پښیمانه غوښتنه د چا لیک اول واستویل ده. نو بیا ډېر عجیبه خبرې خپل خور ته وکړه. بیا ورته ویل چې ای خوري، که اجل راته الله ټاکلی وي،
دا فرمانونه یې نشي ستنولی او که اجل راته الله نه وي ټاکلی دا فرمانونه ما نشم ورکولی او دا چې پښیماني دا خلک رانه غواړي نو بیا یې ورته ویلې اعتذر عن العمل مع الله زه د دې نه عذرګویي وکوم چې د الله دپاره مې کار کړی د دې نه عذرګویي وکوم ما خو چې څه کار کړی د الله دپاره مې کړی ما خو خپل تعامل د خپل رب سره کړی ده ما خو بندګانو ته نه دي کتلي د دې نه عذرګویي وکوم چې د الله سره مې څه کړي دي او د الله په خاطر مې څه کړي د هغې نه معذرت غواړم ان كنت محكوما بالحق فانا ارتضي حكم الحق وای که چیرې زه په حق باندې دوی محکومه کړی یم او دا فیصله په ما باندې یوه حقه فیصله شوي زه د حق فیصله منم خلاص اعدام مې دي وان كنت محكوما بباطل فانا اکبر من ان استرحم الباطل او که چیرې دوی زه په باطل باندې محکمه کړی یم نو زه د دې نه ډېر لوی یم چې د باطل نه زه ترحم وغواړم دا باطل حکومت ده باطل نظام ده باطل قضا ده باطل قانون ده د دې نه زه ترحم وغواړم د مصر حکومت ورته لیکلی چې بس ته یوازې دومره ولیکه چې انا نادم على ما فعلت ده ویلي والله الاصبع الذي يشهد مرات بوحدانية الله ليرفض أن يكتب كلمة واحدة يقر بها حكم الطاغية د ما د په الله قسم وي هغه ګوته مې چې په مانځه کې څو ځلې د الله په وحدانیت باندې گواهی ورکوي پورته کیږي هغه د دې نه انکار کوي چې قلم دی ونیسي او یو حرف دی ورته ولیکي دوی خلای یو جمله لمانه غواړي یو حرف نه ورته لیکم جمله به څنګه ورته لیکم یو حرف نه ورته لیکم که زه په حق یم او دوی په باطلي نو زه د دې نه ډېر لوړ یم ډېر لوی یم چې د باطل نه د معذرت غواړم او که دوی د حق فیصله په ما کړې نو زه غواړم څه زه خو د حق فیصله غواړم د بخښنې د غوښتنې د درخواست دی رد کړ چې رد یې کړ بالاخره دی په اعدام باندې محکوم شو او بیا چې دی یوه ورځ د اعدام کړۍ ته د غرغرې ځای ته وروستل کېده نو بیا وایي هغه کم ضابط هغه کم عسکري سي منصب چې د ده سره ملګری دی چې هغه ته ورساوه د غرغرې ځای ته نو بیا یې داسې د تمسخر د وجې نه پوښتنه ترې وکړه چې من الشهید شهید چاته وایي تا خو به شهید ډېر ویلې اوس د تا د شهید تعریف څه شی ده څه شته ته شهید وایي وایي من الشهید شهید چاته وایي ده ورته ویلې من شهد ان شرع الله اغلى من حیاته شهید هغه څوک ده چې د دې شاهدي ورکوي چې د الله شریعت د ده له ژوند نه ډېر قیمتي ده شهید هغه څوک دی چې په دې شاهدي ورکوي چې د الله شریعت د ده له ژوند نه ډېر مهمه ده ډېر لوړ دی ما ژوند د قربان شي د الله د شریعت لپاره زه مفاهیم نه تحریفوم چا سره جوړجاړی نه کوم په نیمه نه راضي کېږم پیوندي اسلام نه غواړم پردي مفاهیم په شریعت کې نه داخلوم د نصوصو څټونه ورمېږونه نه تاووم چې د بل چا سره پیوندکاري کوم چې څه الله ویلي دغه کوم نو بیا وایي د ده غاړې ته هغه کړۍ ورواچوله کله چې کړۍ غاړې ته ورواچوله نو په دې وخت کې وایي د حکومت عادت دا و رسمي قوانینو مطابق چې یو ملا به هلته حکومتي غونه ملا و هغه ته به وظیفه ورکړی چې د زندانیانو ته تلقین ورکوه چې د آخره مرحله د په ایمان باندې تیر شي ځکه خو دنیایي جرم کړي سیاسي جرم کړي چې کفر اسلام خبره نه ده حکومتونو هم ځان مسلمان باله نو دا زهره مولا ته ولاړو هغه راغی بیا ورته ویل چې تشهد یا سید بس ته اشهد ان لا اله الا الله تیر که سید چې بس اخره مرحله دوی دا سره پاسه کړي په غاړه کې ورته وی کتل وی چې حتى انت المسكين جئت لتتم بك هذه المسرحيه وي ته بیچارهګایم راغلی چې دا ډرامه در باندې پوره شي انا اموت لاجل لا اله الا الله وانت تاكل الخبز بلا اله الا الله زه خو د لا اله الا الله په خاطر وجلای کېږم او ته په لا اله الا الله باندې ډوډۍ خورې ته خو به دې تنخواه اخلې بندیانو ته لا اله الا الله تلقینوي چې د میاشت په آخر کې خپله تنخواه واخلي او خپله زندګي پرې وچلوي او زه خو وجلای کېږم د لا اله الا الله په خاطر ما خو بل څه ویلي نه دي ما خو د لا اله الا الله تفسیر کړی په دې لا اله الا الله منهج حیات دې کتاب یو فصل ده لا اله الا الله د ژوند قانون بل دا ورته ویلي وای چې وهل جئت هنا الا من اجلها
زه خو دلته د دې لپاره د دې له وجه نه راغلی یم، همدا لا اله الا الله مې ویلې و چې دې ځای ته راورسېدم. زه خو د لا اله الا الله په خاطر باندې په سر باندې چا سره جوړ جاړی نه کوم. هماغه و چې استاد سید قطب یې شهید کړ. د شهادت نه مخکې فی ظلال القرآن چې پوره شوی و او د اخرنی کال نه مخکې دی په 55م کال باندې 1955م کال باندې دی معاف شوی و د صحت د کمزوري دی وجه نه. نو بیا په دې کې د فرصت د فی ظلال د چاپول لپاره استعمال کړ. د په ژوند کې شهید عبدالعظیم رحمت الله علیه وایي چې د په ژوند کې فی ظلال القرآن یو ځل چاپ شو، خو چې کله دی شهید کړای شو د شهادت نه وروسته په امدا یو کال کې فی ظلال القرآن 8 ځلې چاپ شو. د په ټول ژوند کې یو ځل چاپ شو او د شهادت نه وروسته په یو کال کې یوازې په مصر کې 8 ځله چاپ شو. نن فی ظلال القرآن د دنیا په ډیرو ژبو کې شته، په فارسی کې شته، په پښتو کې هم 2-3 کسانو خواري ور باندې کړه، بل ور نشانه واورید چې پوره شوی دی. په اردو کې شته، ایرانی فارسی کې شته، انګریزي کې شته، مختلفو نورو ژبو کې شته. چیرته کومه ژبه کې پوره او چیرې ژبه کې نیمګړی فی ظلال القرآن شته او همدارنګ معالم فی الطریق هم د دنیا ډیرو ژبو ته ترجمه شوی ده. تر دې ځای پورې خو د استاد سید قطب د ژوند یو مختصره غونډه معرفي و. د استاد سید قطب د فکر اهمیت په څه کې ده؟ د استاد سید قطب د فکر اهمیت په څو معینو نقطو کې ده، هغه د تاسو په خدمت کې عرض کوم. اول ده چې استاد سید قطب داس یو کار وکاوه لکه په خپل زمانه کې چې امام ابن تیمیه رحمت الله علیه کړی په اسلام پورې چې څومره اضافي شیان خلکو تړلی و هغه د ورنه وڅنډل. چا کمونیزم ته په اسلام پورې پیوند ورکړ، اسلامي سوسیالیزم په نامه. چا دیموکراسي ته په اسلام پورې پیوند ورکړ، اسلامي دیموکراسي په نامه. چا یو بل مذهب او شعار راخسته، اسلامي ورستاړی یو مختیاړی ورپورې تړلی. د شیان ورنه وڅنډل. اسلامي مفاهیم د قرآن آیتونه دای بیرته هغه فهم تراجع کړل چې د صحابه کرامو فهم و، د سلف صالحینو فهم و. نور سیاسی تاثیرات، نور فکری تاثیرات، نور مختلف اجتماعي تاثیرات د نظامونو حاکمانو او مختلفو منحرفو مذاهبو لطرفه چې په اسلام او اسلامي نصوصو پورې اسلامي نصوصو باندې دغه تاثیرات راغلي وو، دای ورنه وڅنډل. اسلام یې داسې تفسیر ک، قرآن یې داسې تفسیر ک چې د چا خاطرداري پکې ونه کړ، د نظامونو خاطرداري پکې ونه کړ، خپل ځان قربان ک، خپل روح قربان ک، د نظامونو سره جوړ جاړی پکې ونه کاو، تعویلات یې پکې ونه کول. او څونه پیوندکاری چې خلکو د اسلام سره د نورو نظامونو کړي وي دای ورنه وڅنډلې. نو ځکه خلکو ته ډیر زور راغی. کمونستانو هم دښمنی اعلان کړه، کمونستانو سره سخت دښمنی درلودله او حتی چې مورخین وایي چې د په اعدامولو کې هم د کمونستانو چې په نظام کې داخل ولکه دا اوس چې کمونستان د منګو تاسو په دې نظام کې دوباره بیا داخل شول او د بخوانی مجاهدینو نخبل انتقام اخلي، یو ټیل وهي او په سینه لغته ور کوي ورته. دغه ډول وضعیت په هغه وخت کې مو د دنه کمونستانو خپل انتقام واخیسته چې تا کمونیزم ولې د جاهلیت په حساب باندې معرفي کړ. همدارنګه لیبرالانو یا دیموکراتانو هم د دنه خپل انتقام واخیسته. حتی د یو وخت کې یو شپه خوب ولید چې یو سور مار راشي او د لغاړې نه تاوشي، لغاړې نه تاوشي. شراویخ شو شاګردانو ته ویلي چې ما بیګا داسې خوب ولید چې یو سور مار راشي او لغاړې نه تاوشي. ویا شاګردان یې داسې د اطمینان او تسلی په خاطر باندې ورته ویلي چې اضغاث احلام، دا ګډوډ خوبونه دي، پریشانی حالت کې کله سړی تم داسې پیدا کیږي. وې دا ورته ویل چې نه، ما ته داسې ښکاري چې په نظام کې موجود کمونستان به ما اعداموي، ما غاړې ته به سره غرغره راچي، زه به د کمونستانو لوري اعدامېږم. او هماغه و چې د کمونستانو د تاثیراتو په نتیجه کې دی چې جمال ناصر د فکر نه متاثر او دغه وخت د مصر نظامونه د دې فکر نه متاثر نو دی بیا اعدام. یو اهمیت د دې کې دا ده چې د چا خاطرداري نه ده کړې. قرآن او اسلامي نصوص په هغه ډول باندې بیرته تفسیر او تعبیر کړل چې د سلفو په زمانه کې څنګه وو. دا یو ټکی. دویم ټکی دا چې غرب په اسلامي نړۍ باندې د تسلط په زمانه کې
خپل مفاهیم، خپل افکار، خپل نظریات، خپل ایدئولوژي مسلمانانو ته داسې ور تلقین کړي وي چې بس امدا د نجات لاره ده. کله د کمونیزم په شکل کې، کله د دیموکراسي په شکل کې، کله د لیبرالیزم په شکل کې، کله د وضعي قوانینو په شکل کې، کله د نورو افکارو، نظریاتو او شعارونو په شکل کې. کله چې استاد سید قطب راغی، هغه په خپل مسلسل لیکنو او قوي لیکنو باندې دا ثابت کړ چې دا یو معاصر جاهلیت دی. دا تمدن نه دی، دا جاهلیت دی. او دمدنه په تاثیر باندې کشر رور چې پروس کال وفات شو، استاد محمد قطب، الله تعالی دې غریق رحمت کې، الله دې بخنه ورته وکړي. هغه بیا وروسته یو کتاب ولیکه، جاهلیت القرن العشرین، د شلم قرن جاهلیت. جاهلیت یوازې دې ته نه وایي هغه وایي چې څوک دې سواد نه لري، لیک لوست باندې نه پیږي، بلکې جاهلیت وایي دې ته وایي چې څوک دې الله خبره نه مني. الجاهلیت عدم الاهتداء بهدي الله، د الله هدایت نه منل دا جاهلیت ده. کله د کمونیزم په شکل کې وي، کله د لیبرالیزم په شکل کې وي، کله د هیومنزم په شکل کې وي، کله د نېشنلزم په شکل کې وي، کله یو بل کېش او دین په شکل کې وي، کله یو بل سیاسي او اجتماعي فکر په شکل کې وي، خو چې د الله هدایت ته نه تسلیمېږي او د الله هدایت نه مني او دغه په مقابل کې د خپل افکار او د خپل لزانه جوړ شوو نظریاتو پیروي کوي، نو دغه وی جاهلیت ده. که په نن زمانه کې یو که د اسلام نه د مخکې زمانه هغه زوړ جاهلیت و، دا نوې جاهلیت. نو د جاهلیت د اصطلاح د ډېره وکاروله او دا یې ثابت کړه په خپل وینا او خپل لیکنو کې چې دا تمدن نه دی، دا جاهلیت دی. همدغه وجه ده چې غرب د دنه بیخي ډېر وکړی دی، د افکارو د نظریاتو نه ډېر وکړی دی. ما د نن سهار چې تاسو خدمت ته راتلم، په انټرنیټ کې یو کتاب چې په خوا مې لیدلی و، بیا راوړم چې زه وګورم. یو کتاب دی، یو امریکایي مستشرق لیکلی دی په نامه د Enemy in the Mirror، دشمن در آینه یا دښمن په آینه کې. هغه چې د موږ دښمن څوک ده، Enemy in the Mirror یا دښمن په آینه کې، د مسلمانو مفکرینو په باره کې لیکلی دی چې د موږ دښمنان څوک دي، د غرب دښمنان څوک دي، د نصرانیت یا د معاصر جاهلیت دښمنان څوک دي. بیا په کې تر ټولو قوي دښمن یو امام ابن تیمیه رحمت الله علیه معرفي کړی، او بیا په دې سلسله کې استاد سید قطب معرفي کړی، او د استاد سید قطب په معرفي کې بیا تر ټولو ډېر زور دی ورکړی ده چې وایي د غرب هغه تمدن ته چې په تریلیونونو ډالر ور باندې مصرف شو او موږ نړۍ ور باندې ورنګوله، د ور باندې د جاهلیت ټاپه ولګول. دا جاهلیت وایي د موږ ټوله خواري په اوبو لا وکړه. موږ نسلونه په دې قانې کړي وو، پوهنتونونه جوړ کړي وو، نظامونه جوړ کړي وو، سیاسي احزاب هم جوړ کړي وو، په اسلامي نړۍ کې نصابونه هم جوړ کړي وو، تلویزیونونه رادیوګان هم جوړ کړي وو، اجتماعي قناعت هم خلکو ته ورکړی وو چې دا تمدن ده، دا ذوق و برق ده، دا پیشرفت ده، دا صنعت ده. دا وی راغی او د ارث ته جاهلیت وایي او د مسلمانانو بیرته واړول، موږ خپل اصل او نصوص ته بیرته عهد سلف یا د عهد سلف فهم ته بیرته واړول. تر ټولو ډیر ظلم موږ سره وکړ او د موږ تمدن ته لوی ضربه هم ورکړه. نو دښمن یې هم لوی دښمن ګڼي، او دښمن چې خپل مخته آینه نیسی چې خپل دښمنان په وګوري، نو بیا یو بارزه څیره ورته پکې استاد سید قطب ښکاري چې دی هم د موږ د لوی دښمنانو د جملې نه ده. استاد سید قطب د معاصر جاهلیت په اړه کې ډیر څه لیکلي. درېمه خبره هغه ده چې د استاد سید قطب د فکر اهمیت چې پکې ده، هغه ده چې استاد سید قطب د نظام لپاره یا په دغه موجوده نظامونو کې د پیوندکاری طرفدار نه دی. هغه وایي دغه نظامونه چې دا اوس چلیږي او ځینې اسلامي احزاب، ځینې اسلامي جماعات او ټولنې غواړي د موجوده حاکمو نظامونو په چوکاټ کې دننه اصلاحي کوششونه وکړي، اصلاحي کارونه وکړي، دعوت وکړي. وایي دا خوشي خواري ده، دا بې ځایه خواري ده، دا د اسلام د فطرت او د مزاج سره مخالفه ده. ځکه اسلام د چا سره پیوند نه اخلي، اسلام خالصیت غواړي. اسلام که خالص ونه اسلام ده، او که بل هر شی پکې ګډ شي بیا اسلام نه پاتې کیږي، بیا بل شی ته جوړیږي. هغه مثال وړاندې کوي، وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې ناست و، عمر رضی الله عنه سره د تورات او صحیفه و، چې صحیفه هغه چې پښتنه ته وګداري څه په لاس کې دی عمر، وایي د تورات او صحیفه ده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دومره ورته په غوسه شو چې مخ مبارک تک سور شو د غوسې نه، او بیا یې دا ورته ویلې چې قسم مې د په الله باندې چې که موسی ژوندی وای نو دغه د پاره به جایز نه و مګر دا چې ما اتباع وکړي. زه ژوندی مو تاسو د موسی صحیفه ګورئ، تورات ګورئ. ولی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه غوښتل چې د په دین کې د افکار د اتباع په افکارو کې د بل چا
د نظریې تاثیرات ورګډ شي. په غوسه شو اسلام خالصیت غواړي. دې مثال داسې ده چې په دې اوسنیو حاکمو نظامونو کې څوک چې په سیکولرزم باندې ولاړ دي، په لیبرالیزم باندې ولاړ دي، په وضعي قوانینو باندې شلیږي، د غرب سره تړونونه لري، د اسلام د مسخ کولو لپاره کوششونه کوي، لښکرې د بل چا د صف کې ولاړ دي، فوجونه د بل چا په خدمت کوي، بانکونه د بل چا په اصولو باندې چلیږي، میډیا او رادیو مطبوعات د بل چا په مفاهیم او ادبیاتو باندې شخوند وهي. په دوه کې کار کول دا داسې مثال لري لکه څوک شرابخانه کې نفلونه کوي. په شرابخانه کې نفلونه کول دا سمه خبره نه ده. شرابخانه د شرابو لپاره، الته نفلونه لپاره به مسجد جوړه یا به پاک ځای کې درېږي. دا شرابخانه دی په دوه کې د نفلونو ځای نه ده. هغه وايي د دوه نظامونو سره پیوندکاری دا سمه خبره نه ده. دا نظامونه باید ونړول شي، په ځای باندې اسلامي نظامونه جوړ شي. د دوه سره وي پیوند دا نه اخیستل کیږي، دا غیر فطری او غیر طبيعي ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله په ابتدایي زمانه کې و، په هغه وخت کې به قریش ورته پیشنهاد کاوه چې یو کال به د دین عبادت کوو، یا تا د رب یو کال به موږ کوو، یا بس ځان نه غلای ک پادشاه به د کو به انتخاب به د پادشاه کو به اکثریت به د پادشاه کو مال به درته راټول کو. ان كنت تريد به سيادة سودناك علينا، وان كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، وان كنت تريد به مالا جمعنا لك من اموالنا حتى تكون اكثرنا مالا، وان كان الذي ياتيك رأي من الجن اخذناك الى طب او الى كاهن. وای کوم مال غواړي تر ټولو ډیر مال به درته راجمع کو، کوم بادشاہي غواړي بادشاه به دې کو، کوم ملي زعامت غواړي زعیم به دې کو، که سیادت غواړي سید به دې کو. او که دغه شته تا ته راځي او د تا فکر در خراب کړی ده، یعنی جبرئیل علیه السلام یاداوه کدا چې پیری مری نو چیرته به دمګری ته بوزو څه دم دعا وندر باندې وای، یعنی سایکولوژیک نفسیاتي علاج به مو وکړو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغه وخت کې هم د دې سره جوړ جاړی ونه ترې ورته واسطه سخت حالات کې بیا قسم وکړ والله يا عمي لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر ما تركته حتى اهلك دونه. اي تر قسم مې په الله کدا المره ته دوی په خلاص کېږي او سپوږمۍ راته په چپ لاس کې کېږي چې دغه کار پرېږدم او د دوی سره پیوندکاری ومنم، نو دا به زه ونه کوم. زه په دې کار تر هغه پورې ټینګ یم تر څو چې په دې لار کې زه مړ شم، په دې لار کې زه وفات شم. نو د خپل ضعف په وخت کې هغه پیوندکاری نه ده منلې، جوړ جاړی چا سره نه منلې. مکه محترم ځای و، زمزم په مکه کې و، عرفات په مکه کې و، او مقام ابراهیم په مکه کې و، صفا مروه په مکه کې و، مقدس ځایونه ټول په مکه کې و. خو د خپل اتباع ته ویل ځان باسي، څوک به حبشه ته لګل، څوک به مدینه ته لګل، څوک به نور ځای ته ځان باسي. ولی ځکه وې د نه غوښتل چې اتباع دې دلته د جاهلیت سره په یو ټولنه کې اوسي. دلته حاکمیت د اسلام نه و، حاکمیت پکې د جاهلیت و. دلته د حالاتو نه خلک متاثر کېدل، د وضعیتونو نه متاثر کېدل، د پردیو اخلاقو نه متاثر کېدل. دلته د مظلومیت په زمانه کې دوی یو ډول سایکولوژیک فشار لاندې اوسېدل، سبا نظام نشو جوړولای، سبا امپراتوري نشو نړولای، سبا پکې هڅ کې شامل نشو جګېدای، د جوړجاړي په روحیه باندې بیا دوی رالوېدل. دا سم خبره نه ده. په نظامونو کې په دغه نظامونو کې کار کول د مؤسسه په شرابخانه کې نفلونه کول، دا نظامونه باید رنګ شي. همدغه نقطه و چې اخوان د سره په لاره بیل کړه. اخوان وایي نه موږ په نظامونو کې چلیږو، بس چې ارڅ وي موږ د موجوده نظامونو په خلاف باندې توپک نه اخلو او د انګلیس په خلاف جنگیږو، خو د خپل نظامونو په خلاف چې ارڅ کوي موږ غنلو. همغه چې به د خپل برات اعلان کړو د دعات لا قضات کتابي ولیکو. البته دا د غزا مسائل دي، موږ یوازې د تاریخي یو روایت یا د یو تاریخي وضعیت د حکایت په حساب باندې بیانو، چې چا په اړه باندې موقف ګیری نه لرو چې فلانی خیل په حق دي او فلانی خیل په باطل دي. د حق او د باطل خبره قران او سنت او د صحابه کرامو په فهم باندې تلل کیږي. په دې باندې چې ارڅوک برابر واغه په حق دي، چې ارڅوک په برابر نه او کزوم کپلار نه وکته وکبل څوک باطل دي. خو د یو جماعت په حساب چا باندې تا په نه لګو چې فلانی خیل منحرف شوی دی یا بلار شوی دی یا سم پاتې دي. دا د ارڅ خپل کار دی او د رب العالمین سره خپل تعامل دی. خو حقیقت دا دی چې د استاد سید خود چې دا کومه نظریه ده د په هغه وخت کې خلکو ته افراطیت ښکارېده، اوس معلومه شوه چې هغه په سمه باندې روان او سمه خبره کوله. ځکه دا نظامونه پردیو جوړ کړي، پردیو تپلي،
قوانین بل چا وضع کړي، نظامونه بل چا وضع کړي، فوزونه بل چا ته جوړ کړي، تمویل بل څوک کوي، تړونونه یې بل چا سره دي، زندانونه یې مسلمانانو ډک دي. په دې نظامونو کې دینه د پیوندکاری کوشش بې ځای ده او د دې نظامونو په چوکاټ کې دینه خواري کول او د اصلاح کوشش کول او نظام له دینه نه اسلامي کول دا اصل د ځان تیر وستل دي. او د استاد سید قطب د فکر یو ځانګړتیا یو اهمیت په همدې کې ده چې د نظامونو سره پیوندکاری نه مني. هغه وایي چې یا به مطلق جاهلیت وي یا به مطلق اسلام. پیوندکاری او نیم د تا او نیم د ما دا وایي سم خبره نه ده. همدغه وجه ده چې څومره جهادي حرکتونه چې په دنیا کې دي هغه خپل مرجعیت فکری مرجعیت یا د قران او حدیث او د صحابه کرامو د فهم او ورسته چې په وسنۍ زمانه کې خپل هغه فکری تعبیر خي نو هغه د فیزلال او د معلم فی التاریخ کتاب خي. دغه وجه د چې د ټولو په نصابونو کې شامل دی. د تاسو په شمول باندې چې تاسو هم په خپل نصاب کې اندغه کتاب شامل کړئ. زه دا ګمان نه کوم چې دا به داسې به سنجشه شامل شوی، بلکې دا کتاب چې شامل کړی دی د کتاب په مفاهیمو پیږي، د کتاب د مؤلف نه خبر ده، د کتاب په تاثیراتو باندې پیږي او په دې خاطر شامل کړی دی چې د راتلونکي نسل خپل تشخص بیل کې لدی پیوندي خلقونه لدغه خلقونه چې نن له وسره او سبا له بل سره او واقعیت هم اندغه ده چې د راتلونکي نسل په اندغه ډول افکار باندې ونه روزل شي چې اعتماد په اسلام باندې وي، اعتماد په قران باندې وي، اعتماد په خپل ځان باندې وي. د الله تعالی نو ورسته د بل چا سره د پیوندکاری کوشش نه کوي، د جوړجاړي کوشش نه کوي ورسره. داسې نه وایي چې عقیده مې د اسلام وي او اقتصاد مې د کاپیټالیزم وي، اجتماع مې د سوسیالیزم وي او رواجونه او عنعنات مې د خپل زاړه جاهلیت وي او د ټولو د یو میکسچر جوړ کوم او هغه ته یو لوکل یا محلي اسلام ورته چې دغه دغه اسلام د کدهغه را سره چې منی کوي کنه موږ په نور شي کې نه ځکه چې بیا موږ افراطي کیږو. نه په کار ده چې د دې تاریخي تجربې نه ورسته چې موږ یو وخت جهادي تنظیمونه درلودل، فوزونه درلودل، یقیني ډول باندې موږ په لکونو میله وسله درلودل، په لکونو میله وسله، په یقیني ډول موږ په سلګونو جبهې درلودلې، په یقیني ډول باندې موږ فوزونه درلودل، په یقیني ډول باندې موږ خپل تعلیم او تربیه درلودلې، پوهنتونونه هم درلودل، خپل نظام هم درلودل، په یقیني ډول موږ عالمي حیثیت درلودل. د دنیا کفار به موږ ته په درنښت باندې قتل او هر اقدام به چې کاوه نو موږ به لسترګو نه لري کېدلو، خامخا به یواري موږ په خپل نظر کې نیولو چې دا به څه وایي، دوی به څه کوي. خو چې کله موږ د پیوندکاری په روحیه باندې وچلیدل، لاړ نه فوز پاتې شو، نه جنرال پاتې، نه رهبر پاتې شو، نه تنظیم پاتې شو، نه دارالفتاء پاتې شو، نه پوهنتون پاتې شو، نه معهد پاتې شو، نه جبهه پاتې شو او نه په لکونو میله وسله پاتې شو. هیڅ شی پاتې نشو. ګیرم لاړې سوان شوې، برسونه ورنه جوړ شول. پرونی عکسونه چې د نن سره مقایسه کوي نو پرونه به ګوري شکل به د مجاهد او د ملا ویننه چې ګوري مستر به ورنه جوړ. دا ولې وجه دا و چې موږ دغه ډول تربیه نه درلوده، موږ پیوندي تربیه درلوده. که اوس هم په پیوندي تربیه باندې قانع یاستئ نو دا کتاب مو باسي اسې خوشي ژوندۍ مخ خرابوي، مزان خرابوي، مخ خپل بچیان خرابوي، خو ګلالي پتلون ورواغني د امیتاب چن غوني کاکولونه ورته پرې دی، خر لوکس ډیسکو برابر کوي، کالجونه کې واچوي چې راځي هاي به درته وایي، چې زی بای به درته وایي. موسساتو کې به غټ ماشون درته ډالري واخلي، څوک یو موسسه وي، څوک بل موسسه وي، چیرته به خارجي پوهنتونونو کې درس مو ترجمانان بشي، دنیا به غوړه چربه تیر شي. او که واقعا رښتیا وایي چې نه منګه نظام بیرته جوړو او عودت ال الاصل کوو، خپل مجد اعاده کوو، خپل راتلونکي نسل دغه ډول کند نه را بچ کوو، د خویدلو لارې ته بیرته نور برابرو، نو بیا واقعا چې ښه انتخاب کړی دی، ښه کتاب دی، ښه درسونه دي پکې او د قران او د حدیث ښه تشریح ده ورکې د اوس زمانه لپاره کارآمد ده او د راتلونکو سلګونو کلونو لپاره کارآمد ده. د دې کتاب چې کوم مفاهیم دي هغه عنوانونه زه د تاسو په خدمت کې عرض کوم. نوم یې دی معالم فی الطریق، یعنی د لارې نښې. د لارې نښې ځکه نوم په باندې کې چې کوم لارې نښې نه لري سړی پکې ګمراه کیږي. سړی په لار روان یو ځای کې به د لارې دوه درې شي، نو ته به چې نښه نه یې دا نه لري چې مثلا دغه هرات ته تللی ده، دغه لار بیا نیمروز ته تللی، دغه لار فرات ته تللی ده، نو کېدای شي ته روان هرات ته خو ورسېږي نیمروز ته نه، الته د لارې په سر باندې نښې درته ایښي دي چې دا د دې ځای نښه ده، دا د دې ځای مخکې پل ده، مخکې کند ده، مخکې بیا کږلېچ ده، مخکې خوړ ده، مخکې غر ده، مخکې تونل ده، دا ټول شیان درته نښې کړي دي. نو وایي چې که په لاره ځې دا یې نښې دي.
معالم في التاريخ نوم ده. اول فصل ده جيل قرآني فرید، بے مثال قرآني نسل د صحابه نسل یادی چې د صحابه څنګه نسل او دا ولې بیا تکرار نشو. د نه تکرارېدلو عوامل بیا بیانې چې دغه عوامل موجود شول ځکه بیا د نسل تکرار نشو، او که دغه عوامل لري شي د نسل د تکرارېدو بیا امکان شته. وجه دا ده چې په کوم کتاب چې وای دی جوړ شوی هغه کتاب اوس هم موجود دی، په کوم حدیث چې دی جوړ شوی هغه حدیث اوس هم موجود دی، په کوم فهم چې دوی قانع هغه فهم اوس هم په کتابونو کې خوندي ده. خو درې عوامل دغه به ورسره په تفصیل باندې په درسونو کې ان شاء الله ذکر کوم. بل فصل طبيعه المنهج القرآني، د قرآني تګلارې د قرآني نصاب طبيعت او مزاج، نشأة المجتمع المسلم وخصائصه، د اسلامي ټولنې نشأت او دغه خصوصیات، الجهاد في سبيل الله دا بل فصل ده، لا اله الا الله منهج حیات، لا اله الا الله د ژوند تګلاره، شریعه کونیه، د اسلام د شریعت د داسې شریعت چې د کون هر ذره ته ور شامل ده، دا یوازې د انسانانو لپاره نه ده، دا د انسان سعادت هم ده، د پیریانو سعادت هم ده، د حیواناتو سعادت هم ده، د مرغانو سعادت هم ده، چې هر ذره په دې کون کې پرته ده، د دې ټولو سعادت په دې کې ده، او دا د هر زمانه لپاره ده، د هر ځای لپاره ده، د هر وخت لپاره ده، د هر وخت لپاره تازه ده، زړیږي نه، ترڅو چې دا کون موجود دی، دا شریعت به ورکه تازه وي. الاسلام هو الحضاره، ام دغه اسلام تمدن دی، بل څه تمدن نه دی، نه کمونیزم تمدن دی، نه دیموکراسي تمدن دی، نه لیبرالیزم تمدن دی، نه غربګرایي او وسترنایزیشن تمدن دی، بلکې الاسلام هو الحضاره. التصور الاسلامي والثقافه، اسلامي تصور، اسلامي اند او فرهنګ، چې فرهنګ څه ته ویل کیږي. جنسیت المسلم عقیدته، د مسلمان نشنالټي یا مسلمان تذکره د عقیده ده. نقله بعیده، یو لري انتقال یا یو لوی انتقال. استعلاء الايمان، د ایمان او چتوالی، او هذا هو الطريق، دا د فصلونو نمونه دي، او امید دی چې موږ تاسو باید د کتاب د فصلونه په آینده کې تفصیل باندې وایو، سره شریک باندې خپل ذهن باندې وچلو، او کوشش به وکړو چې دغه کم درسونه یا کم فصلونه چې راته ساده کیږي وایي ځان به پوکو، هغه به ورسته د مضامین په شکل باندې اخبار ته چاپ وګوري. موږ تاسو د اخبارونو د مجلو لپاره د لیکوالانو د فقر سره مخ یو، خزه خپې باندې پیغام ټول ور سره مخ یو، ټول محتاج یو. شکل د مجلې د چاپ ورځ راشي، کله یو تزارې کوو، کله بل تزارې کوو، په داسې حال کې چې هر یو منګه مولایو، هر یو قلم چلول شو، هر یو نحو ویلې، صرف ویلې، بلاغت ویلې، معنی ویلې، هر یو تاریخ ویلې، هر یو جهادي ژوند تیر کړی، هر یو د خپل ولس د نبض نه خبر دی، بس یوازې اقدام نه کوو، او کله کله د مفاهیمو د فقر سره مخ کیږو. نو په کار دا چې همدغه مفاهیم چې وایو د هر یو خل د ګډومات شکل باندې شغڅونه کولای شو په یو عنوان بل عنوان باندې هغه خپل اصلي انتساب په ذکر کوي، نور دغه د ټولنې ته وړاندې کوي چې دا مفاهیم د ټولنې ته ورسیږي. ځوانان تاسو ګوري په فیسبوک کې، په انټرنیټ کې، په پوهنتونونو کې سخت تګي دي، ځکه د غربګرایي سره په مواجهه کې واقع دي. غربیان خپل مفاهیم ترزیقي دي خپل ګډاګیانو ته، خپل شاګردانو ته. د منګ ځوانان بیا بیچارهګان محتاج دي ګوري چې نن به څوک راته نوې ټکی ولیکي، ځکه یو ډول علما د منګ هغه سید چې دین تشریح کوي، خلکو ته بیانوي، خو هغه د 800 کاله مخکې مصداقونو مثالونو پرانا کې ورته بیانوي، هغه زړه روحیه باندې ورته بیانوي چې د نن زمانه د فتنو مقابله ور باندې نه کیږي، د نن زمانه د راغلو واردو شو نظریاتو مقابله ور باندې نه کیږي، د نن زمانه د مکتب ځوانان، د پوهنتون ځوانان، د ولس د ټولنې ځوانان موږ اسلامي مفاهیم په معاصره بڼه باندې غواړي، او د موجوده واردو شو فتنو مخنیوي رانه د اصیلو اسلامي مفاهیمو په مټ باندې رانه غواړي. نو نه یوازې دا چې موږ تاسو به یوازې اوریدونکو یو دغه ډول درسونو، بلکې دغه هر درس به کوشش کوو چې څوک په پښتو، څوک په فارسی، څوک په بل ژبه خلاصه کې ویل کی، عنوان ورته وټاکي، مصداقونه او مثالونه ورته د خپل موجوده ژوند نه د معاصر حالاتونو ورته پیدا کی. هم به تاسو لپاره فکری مشغله وي، هم به د اولادونو لپاره، هم به ځوانانو ته خیر ورسیږي، هم به د سیلاب چې روان دي د پردیو افکارو دی په مقابل کې خو یو تیګه ورچولې وي، یو وخت ته خو ورچولې وي چې یو تور واچي، یو زور واچي، یو بل ور واچي، هر ورځ نوې یو شی ځوانانو ته راوځي، اخبار، انټرنیټ، صفحه، فیسبوک، ټویټر په دې شیانو کې. نو زرګونو خلک ګوري د دې زرګونو نه چې یو کس الله په هدایت باندې برابر کړي. همدغه د جهاد هدف هم ده. کله چې د خیبر غزا او تاسو به احترام معلوم ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم بیرغ علی رضی الله عنه ته ورکړ، بیا ورته ویل سر علی برکت الله، ورزه دی الله په برکت باندې. هغه چې څو قدم وړاندې لاړ، نو الته چې په ذهن کې ورتیر شو ودرېد،
بیرته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مخ ورواړو ورته علی من نقاتلهم یا رسول الله په څه باندې جګړه ده له دوی سره هدف مې څه شی ده څه وکم ځکه تې نیسو کور تې نیسو ښځې تې راولو بچیان یې غواړو څه قصه ده اصلي هدف باندې پوه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي علی رسلک یا علی لږ تأمل وکړه علي یعنې ښه خبر دې وکړه وکوم دې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي ان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم او كما قال صلی الله علیه وسلم که د تا په لاس باندې الله تعالی یو کس ته هدایت وکړي نو دا به تر سرو اوښانو درته ښه وي تاسې یو مضمون ولیکئ زه ډېر خوشحالېږم په دې باندې چې کله کله داسې یو څوک چې نوم د ملا ورپورې نه ده خو نر غوندې کارونه د ملا کوي ودرېږي په مسجد کې کله په یو مسجد کې ګورم کله بل مسجد کې ګورم خلکو ته د زړه سوي له وجې نه د اخلاص په حالت کې خلکو ته د دین توصیه ورته کوي دا دین خو د ټولو ده خو یوازې د ملا نه ده که څوک په امنیتي شعبه کې ده که څوک په فرهنګي شعبه کې ده که څوک په یو بل اداري شعبه کې ده که تعلیمي شعبه کې ده دا ټول موږ تاسې یو کنډو باندې ولاړ یو که دا کنډو هم سم وساته نو څوک ورنه تېرانه وځي او که دا کنډونه هم بې اهتمامه پرېښودل همداسې چې زه څه کوم زه د دې متخصص نه یم نو بیا به ګوري چې خامخا به یوه کنډه یو څوک را اوړي او که دا ساحه موږ ډکه کړه نو بیا به د موږ افکار او نظریات پکې چلیږي او که موږ خالي پرېښوده نو بیا به ګوري چې په هر کور کې ډش لګېدلی زه ډېر تاسف کوم کله کله په دې کوڅه کې چې روان یم ګورم چې هلکان د شپې فلم کتلی واړه واړه هلکان یې د پردیو هیروګانو قصې سبای کوي د مکتب بکسه یې په شا وي خو یو بل ته د بېګاني لیدلي فلم قصې کوي د بېګاني سریالونو قصې ورته کوي نو دا د تاسف ځای ده خو که چېرته موږ ورته فکري ادبیات مهیا کړو نو بیا به دا کور خالي نه وي او کوم کور چې خالي وي نو طبیعي ده چې په فارسي کې وایي پیخانه خالی را دیو میگیرد دا خالی کور به بیا دیوان ډکوي که تاسې ډک دیوان به بیا لرې لرې غرونو کې ګرځي نو زه بخښنه غواړم چې تاسو په مخ کې مې دغه جسارت وکاو او په داسې حال کې چې باید د تاسو نه خلکو نه ما اورېدلی وای ما د تاسې وخت مشغول که سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب